سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات کندهار پر لویه لاره د یوې ټرافیکي پیښې له امله 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 13 نور یې ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار وختي د فراه د بکوا ولسوالۍ په پوزک سیمه کې د یو مسافر وړونکي او ټیلري موټرو ټکر له امله رامنځته شوې ده. د فراه د والي ویان ناصر مهري زیاتوي په وژل شویو کسانو کې 3 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت څخه باندې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 4 ساعتونو کې د پولي 11 ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 42 نور وسلوال مخالفین ټپیان او 20 نورې نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. له دې سره سم د زابل په میزان ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ګډو ځواکونو چڼیز عملیات پیل شول. د دغه ولایت امنیه قمندان مصطفی معیار وایي په دغه عملیاتو کې چې 2 اونۍ به دوام وکړي په دغې ولسوالۍ کې به طالبان وځپل شي او همداراز به په ناامنو سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې شي. دغه عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو ورځو کې د بېلابېلو نښتو له امله له دواړو لورو لسګونه کسان وژل شوي دي. د آسیا کرکټ جام سیالیو په لړ کې افغانستان په خپله 3مه لوبه کې نن مازدیګر د پاکستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تېره شپه په یوې ننداریزې لوبې سره د 136 منډو په توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغان ملي لوبغاړو سریلانکا ته هم د 1 منډو په توپیر ماته ورکړې وه. او د تانزانیا په ویکټوریا سیند کې د یوې بیړۍ د چپه کېدو له امله 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دغې بیړۍ له 400 سوارلۍ او 2 کسان ژغورل شوي خو د 300 نورو کسانو د برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. ویل کېږي په افریقا کې ویکټوریا سیند یو له لویو سیندونو دی چې هر کال پکې سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.